ځان ته زور ورکومه ستا د ګرد د کور تصویران ویډیوې زما سره سته زه 15 لک روپۍ غواړم که دې چیرې دا 15 لک روپۍ نه راواستولې ستا د ګرد د کور ډیټا پر فیسبوک پر نیټ پر سوشل میډیا باندې ورکوم بس عثمانه السلام علیکم سر وعلیکم السلام عثمان خان جوړ بخیر څنګه خیرات شه جوړ د الله احسان خیر زرداد یو خبره درته کوم و خو دې راته وکړه زرداد یار څه پیسې خو په پور راکې به درکم یار ولاړ څه عثمان خان ما څه پیسې څه غواړي ما څه ورپی نسته تی راکه وروره درکوم څه مجبور یم په ضرورت مې دي کنه بیا نه درته ویل یا ورور له ما څه ورپی نسته زه په خپل کنګرایم زه به تاسو څه درکم ما څه ورپی نسته کوم ګوت انډوالان ټول ون پیسې نه کرا یار هلته پیسې ډېر سخت ضرورت دي څه چم وکم یار اورلاین قرض ته زه دا ایپ را لوډ کوم وی دا خو 1 لک روپۍ مرکوي 70,000 10,000 3 میاشتې بعد یې غواړي شناخت کارت نمبر ورکړه شناخت کارت نمبر موبایل نمبر پس ورکړه 0312 3 ښه از د 10,000 روپۍ دپاره نو رپلای وکړله بس د میسیج هم راغله د 10,000 روپۍ یې راواستولې بس به نه 3 میاشتې بعد ورکړم ښه پر طبیعت باندې 3 میاشتې ټیم دی اوس د بل د احسان یم خلاص کړم چاته مو خواستې کولې پیسې به پور راکړه بس دا 10,000 روپۍ راغلې خپل کار به په وکړم درته به بیا پر قراره 3 میاشتې بعد ورکړم عثمانه خیر نن دی په خندا را روان یې طبیعت دی سم دی یاره پیرکانو به ول نه یم خوشحاله انډوالانو ګور ته به ما ویلې ما لې څه پیسې به پور راکړي یون نه راکولې نن هلته ناست ومه فیسبوک مې کوئ په فیسبوک کې هغه یو ایپ راغلی هغه پریب خو به نه راډاونلوډ کړی و هغه مې راډاونلوډ کړي ولې خیر بېوقوفه دا ولې دې راډاونلوډوئ دوی خو د شناخت کارت د موبایل نمبر نه یې ورکړی وایي ته شناخت کارت موبایل نمبر به نه یې ورکړی ور مې کوي 10,000 روپۍ په پور راکړلې ول 3 میاشتې بعد به راکړې څومره ساده څومره بېوقوفه یې دا 10,000 روپۍ ورکړه عثمانه زه تا د ورورګلویو د وسیلې وم دا به 15 لکه ولکه بیا غاړه وبایست ته څنګه ساده یې یاره پیرکانه ته دی ناشودي کوې یاره واره ما پیسې نه شو پیدا کولی چې اوس پیسې پیدا کړي ته دا 10,000 روپۍ برته ورکړه ولکه به 15 لکه غاړه وبایست مړه 10,000 هم چې ناخذي 15 لکه روپۍ دی ما ته د چش غږ ولکه به 15 لکه یې کمه غاړه وایستل دا واوره منامه زه د وسیلې تا ته وایم نور ته به خپل کار ښه پوهېږي یاره پیرکه ته اوس ما ته مه راشه یاره موږ واره پیسې نه شو اوس پیسې پیدا کړي ته برته یې ورکړه 10,000 روپۍ هم چې ناخذ ته ما کروڑ روپۍ چې ناخذ دی د ما 15 لکه روپۍ بس سیدي بیا به تا ته معلومه شي زه خو ستا دپاره وم وایستې ځان غر کوي وایستې کور خراب دا څوک دی السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه بخیر یم شکر څوک یاره زه خو کمپنۍ والا یم هغه کش راواستم چیش کش در واستو دغه 10,000 چې مې په پورته کړې وه هغه یې والا یې نه خو 3 میاشتې بعد نو تا خو نن 15 چې راکړی مې دي بیا کشت غواړي تا اول کشت راواستوه 3 میاشتې بعد بیا سره کوو اول کشت راواستوه بایا خو 3 میاشتې بعد نو خو یوه میاشت کې 10,000 روپۍ درستوه اول کشت بیداره راواستوه ښه سمه ده سمه ده درستوه بیداره 1000 کې ځان اخته کړي 15 ورځې نه کېږي بیا پیسې راواستوه هسې به د 10,000 روپۍ ور واستوم یاره بس السلام علیکم پیرکان وعلیکم سلام عثمان خانه څنګه شکر دی خیر پیرکانه څه پیسې راکړه یاره ډېر سخت ضرورت مې دی یاره عثمانه ولا زما کار بیخي ډېر سره ولاړ دی ته څه کار وکړه ډېر مجبوره یم یاره نه لرم بس خو د هغې څه لرم دغه 10,000 روپۍ در سره واخه نور یې ځم ولا کور دې ودان زه سمه ده صحیح ټلیفون ور وکړم یاره به د 10,000 روپۍ مې در واستولې اوس به 3 میاشتې بلکل ټلیفون نه راکوې بس ما د اول کش در واستوي نور زه 3 میاشتې بعد در کوم سمه ده تنګول مه کوه بار بار
دا کمپنۍ والا بیا څه کوي ټلیفون یې راوکړي. الو هلکه ته دا پیسې ولې نه راسته؟ زمړی ستا دماغ خراب دی که لیونی که په کسته کې 3 ورځې مخکې مې 10,000 روپۍ در واستولې نن بیا ورته ولې پیسې نه راسته؟ د 3 میاشتو کول مې سره کړی دی د 2 ورځو کول خو نه دی سره کړی چې ما تا ته 10,000 په پور واخلې 10 مې در واستولې 3 ورځې بعد بیا ټلیفون راوکړي ما پیسې راوسته یوه روپۍ لا ولاکه در ولېږم بله ور چې ما نه ټلیفون راونه کړې په څه عذاب کې مې ځان په ساو کړي د غم زه 10,000 په پور د دایې په لاسه واخ اوس نه د دا ځایه کړی یم ګړي ګړي ټلیفونه کوي پیسې را پیسې وی د بابا ټلیفون. سلام علیکم بابا. وعلیکم سلام زوی څنګه یې؟ شکر ته ښه یې؟ زه ښه یم ته څنګه یې؟ امن دی. زوی تا د چا څه پیسې په پور اخیستې هغه کور ته بار بار ټلیفونه راکوي. څه وایه؟ زوی د خپل حق یې دی ورې که سمه ده بابا زه ورکوم ته ګروم مه کوه. زوی دا پورونه مه کوه دا ښه کار نه دی. سمه ده بابا زه ورکوم ته بې فکره سم بې فکره سمه ده زوی سمه ده دعا کوه بابا. دا چې دی دا کور ته ټلیفون ورکړی دی یار په څه عذاب کې مې ځان په ساو کې 10,000 نه سولې ډرامه سوله یار. وای د مور ټلیفون دی. موره څه حال دی؟ څنګه یې زویه ښه یې؟ شکر دی موره ته ښه یې؟ وای زویه الحمدلله ته څنګه یې؟ امن دی شکر دی ته څنګه یې؟ وای زویه ښه دی زویه تا د چا څه پیسې په پور اخیستې بار بار ټلیفونه راکوي د کور په نمبر باندې ډېر څنګهول کوي زویه. څه وایه موره؟ وای زویه یوه ورځ نه ده دوې نه ابا سمه ده موره زه پیسې ور واستوم انشاءالله تعالی بیا به نه درکوي. وای زویه دا حق دې ورکړه دا که چا سره په جنجال مه اخته کېږي. سمه ده موره سمه ده ټیک ده صحیح دوه راته کوه مور. سمه ده زویه په مخه دې ښه. دا څه بدبخته خلک دی دا څه رقم انسانان دي خو د ژوند دی بېزاره کړم اوس بیا کور ته ټلیفونونه کوي. لالا ټلیفون دی لالا ته خو بیا نوی ټلیفون نه ورکړی. سلام علیکم لالا. وعلیکم سلام تا د چا څه پیسې اخیستې عثمانه؟ لالا ولې خیر؟ دا سړی د خپل حق ورکړه بار بار ما ټلیفون راکوي اوس دا سړی د خپل حق ورکړه. سمه ده لالا ورکوم یې ته بس ګروم مه کوه سمه ده زر ورسه سمه ده سمه ده. څه تره بدبخته خلک دی د تا سړي خو زه د دا ځای د غم زه 10,000 په پور ځین واخ دې ته به زه څه رقم جان جوړوم. زما دا موبایل به خرڅ کړم راواغېخم دا خپلې 100,000 روپۍ به په دا خوله کې وروم پر دا مخ به وروم چې بابا ټلیفونونه راکوي اوس مور پلار ورونه ګرده را خبر د غم زه 10,000 روپۍ ځین واخ زه هم دا موبایل خرڅوم د خپلې پیسې ورکوم. اوس به زه دا کمپنۍ والا له ټلیفون ورکړم چې دا خپلې 100,000 روپۍ در واستلې چې بیا ټلیفون راونه کړم. بس دا خپلې 100,000 روپۍ مو در واستولې بیا چې ما له ټلیفون راونه کړې ما خپلې غاړې خلاصې کړلې تا مې خپل حق در ورسوئ سمه ده بېزاره دې کړم د ژونده. دا زموږ زه بیا چې دپاره دې بیا چې دپاره ټلیفونه وکړي. الو اورمه څه حال دی وروره خیرت دی؟ وښه دی ته دا پیسې ولې نه راسته؟ مړه د چش پیسې دماغ مه خرابوه خو 10,000 روپۍ مې څه اخیستې وه 10,000 مې در واستولې بیا د چش پیسې دي. ځان ته زور ورکومه ستا د ګرد د کور تصویران ویډیوې زما سره سته زه 15 لکه روپۍ غواړم که دې چیرې دا 15 لکه روپۍ نه راواستولې ستا د ګرد د کور ډیټا پر فیسبوک پر نیټ پر سوشل میډیا باندې ورکوم بس. مه کوه خدای ته وګوره 10,000 مې څه اخیستې وه 10,000 مې درکړلې ته بیا د چش د موبایل او د فیسبوک د تصویرانو خبرې ماته کوې. بس ما د هغه اخري خبر ده ما د سکاټ الو اورې ځان په خپله دا ځای له راورسوي څه ضرورت یې و دا د 10,000 روپۍ په موبایل کې تصویرانو شان د ده له څومره ورلو یار دا پرک ما ته اوله ورځ وویل ول دا دنده مه کوه دا دنده مه کوه دا دوکه بازان دي ما ته دا خبره نه منله اوس څه چم کوم دا خو مور پلار ورونه ګرده را خبرېږي دا تصویران کې پر نیټ ورک بیا به زه څه چم کوم د خاندان عزت به م ګرده خراب شي یا بس د دې یوه لار ده بس بله لار نه لري بس دا بله لار نه لري
زار به وچښم بس بل ته را ځان نه چوړاوېږي دا خو زما کور ورونو عزیزان ګرده را خبروي تر دا بهتره ده چې زه په خپله ځان مړ کړم نو به دا یې په لاسه ځان چوړاو چې بل ته را ځان نه چوړاوېږي عثمانه هڅه به سره بوتله کې چې راخیستې دا خو زار دي دا زما د خودکشۍ ذمهواره دغه ایپ د آنلاین قرض والا دي 1,000 روپۍ په پور جنا اخیستې وې په لس ورځو کې دوی تنګول شروع کړل ورته مې خپلې 1,000 روپۍ ورکړې اخر یې د 15 لکو ډیمانډ راکړې ورکړې 15 لک روپۍ نه راواستولې ستا د کور تصویران ستا د کور ویډیوګانې زه پر نیټ پر فیسبوک ورکوم نو اخر زه مجبوره شولم ما زار وشل خپله مې خودکشي وکړل د یې په لاسه مې ځان چوړاو کړ خانه دې خدای خرابه کړه خو اول مې درته وویل چې اوس دې ځان پساو کړي ولې نه دا کار کوئ زما خبره دې نه منل